محمود غزنوي د غزنوي اوسېدونکی د پلار هم نواب و، نیکه هم هغه و. داسې شوق پیدا شي چې هندوستان ته راشي او هندوستان کې د حکومت زما په خیال د حکومت خو نیت نه و، خو بل څه سوچ بیا و. خو خلک چې ځان سره راغونډ کړی دي نو هغو ته یې دا وایي چې موږ بل ته د اسلام په خبره کوو. نه دا یې د اسلام په نامه راغونډ کړي و. دی پارسیوان دی، د ده پلار پارسیوان دی، د ده مور پښتانه د پښتنو قبایلو سردارانو سره لښکر کړی دی او راغلی دي. داسې موږ په کتابونو کې اورېدلي دي چې 11 حملې کړي دي. نو دا 11 حملې په څه کولې، څه دپاره یې کولې، دغه به لږ وروسته کړو. خو یوه دا وه چې د هغه زوی یا لمسی یا بل څوک سوات ته نه راغلی، بلکې د هغه سالار دلته راغلی دی، پیر خوشاب. هغه دلته خلک مسلمانان کړي، د ګوجرو سره جنګ کړی، د نورو خلکو سره جنګ کړی دی، مسلمانان کړي دي، زیاتره پکې مړه دي. او چې کوم بچي یا بهر ته تښتېدلي دي یا زموږ د خپلو غرونو ته تللي او پناه یې اخیستې ده. نو محمود غزنوي ځان سره لښکر راواغېستې، دلته راغی. خو دا په یو ورځ کې نه ده شوې، دا په یو کال کې نه ده شوې، بلکې 4-5 کال هم پرله پسې هغه دا چل کړی دی. او د هغه کار څه و؟ د هغه کار دا و چې هغه ته نو د اسلام په نامه بوتان ماتول. په بوتانو کې دننه هیرې وې او زمرود او هغه برابرول، هغه پاکول، شوړه کول او هغه افغانستان ته وړل. د هغو بوتان هغه بوت د بل شي دپاره ماتوه، هغه خبر وه. د هغه انټلیجنس بیورو چې هغه ډېره تیزه وه، هغه ورته ویل چې په دې کې د دنیا خزانې پرتې دي او دې چې د هینګینګانو هغه داسې داسې د چې کېږي. نو دا بره څه بل څه شی لګېدلی چې موږ ورته نن سبا مقناطیس وایو، میګنیټ، دا لګېدل نو هغې خوځول کول. نو چې دا ډېر متبارک مقدس او د هغه نه یو معجزه غوندې ده او دا ماتول غواړي، دې کې دننه څه دي پته ولګي. نو دا مونږ چې ورته بت شکن وایو، دا بت شکن د خزانې دپاره و، د سر کار نه و. که داسې وی خو چې په لارې څومره بتخانې راغلې پکار ده چې ټولې ماتې کړې وې، همدغه بیا بل ځای نه ده ماته کړې. خو د هغې نه فخرو قچر اړولي دي او افغانستان ته یې وړي دي. نو د هغه زما په خیال باندې د هغه غرض اسلام خورول یا اسلام را رسول نه و، د هغه مقصد بل څه و. او د بادشاهي هم دغه څه سوچ نه و. که د بادشاهي سوچ وي نو زوی به هلته پاتې شوی، وراره به یې پاتې شوی، د ماما زوی به پاتې شوی، د تره زوی به پاتې شوی، صوبېدار به پاتې شوی، ما پتان صوبېدار تر اوسه پورې یادېږي، دی به پاتې شوی. نو ما په خیال دغه هم دغه په موخه کې د هغه مقصد کې شامله نه وه. خو زموږ په دې کلو کې د مختلفو قومونو قبیلو خلک دی، خو موږ خو پیدا کوته نه شو ښودی چې دا د پلانکې، موږ وایي دا پښتون دی، دا د دروشخیلې دی، دا د سوات دی، دا شمیزو دی. دا مثال په طور په غرونو کې هر څوک دی، پښتانه پکې هم دي، میاګان پکې هم دي، په ګوجرو کې شمار شوي دي. اکثریت چې دی همیشه اقلیت خوري، اقلیت ختمیږي، هغه ورکېږي یا مغلوبه کېږي یا محکومه کېږي. نو زما خپله اندازه دا ده چې په دې کې داسې نه وه چې یوازې ګوجر وو، بلکې ګوجر خو په خپله ګڼ نسله او یعنې د مختلفو قبیلو نه جوړ چیز دی. دا یوازې داسې ونه ده چې ګوجر د سړي نوم دی او هغه ګوجر په زرګونو خلک پیدا شوی دی، بیا ترې لکونه شوي دي. آدم علیه السلام نه، آدم ثاني نه دی ګوجر، د مختلفې دغه راغونډې شوي دي. لکه تاسو فکر کوئ چوهان، دا که نه آهیر، نسیم احمد آهیر، بوټه، دا چې موږ وایو بوټه، آهیر، دا هغه دي زموږ سره دیدړ، ګورسي، پسوال، دا خو ټول ګوجر دي که نه، خو مختلفې قبیلې دي. نو دغه ته موږ په شریکه ګوجر وایو، ځکه د دې ژبه تقریبا یو شان وه، مذهب هم یو شان و، ناسته ولاړ مفادات هم یو شان و. او د دې خلاف که چېرته دښمنۍ کې دی، حملې کې دی، نو هغه خو هم د دې ټولو هغه خو پکې دا نه وي چې یار دا اهیر دی مې ووهی او دا بل چوهان یې مړې کوي، څه خو نه شوه ویلی. نو نور قومونه موجود وو، هغې ته موږ په حیثیت مجموعي لکه ما ورته نوم ورکړی دی چې دا ګوجر دي. نور قومونه پکې وو. د محمود غزنوي د حملې نه پس او د هغو د ګټې نه پس، د هغوی د صوبې نه د پس هغوی ولګېده دا زاړه چې څومره خلک وو، ګوجر وو، کوکستاني وو، او سره نور خلک وو، هغه ټول یې د ملکیت نه محرومه کړه او ټول په ټول یې غلامان کړه. د دې حده پورې وو چې په کتابونو کې مې لوستي دي چې دې ته د نوم ایښودلو اجازت نه و چې یو سړی د ځان ته افغان ووایي. د یوې انچې ملکیت یې نشته، نه په غره کې او نه په سم کې. یوه کوټګۍ یې نشته،
نه په غره کې او نه په سم کې د دې نه محروم کړو. نو بادشاهي به څه کړی وه، هغه خو د ژوند نه محروم کړه. او هغه خلک صرف په دې باندې ولګول چې هغه د کشت و کار کوي، پیدا کوي دی او خپلو نیکانو دې ورکوي. نو دا محکومه شوي دي. او یو خبر ما زه به بیا زه به دوباره ووایم چې په دې کې زیاتره خلک مړه دي، زیاتره خلک مړه دي. او چې یو ټولګی یا دوه ټولګي یا هر څومره چې موږ وایو هغه د بټ کېدو په خاطر هغه لګېدلي دي، اسلام یې قبول کړی دی. که اسلام یې نه قبول خو مړ کېده، او چې کوم نه دی قبول کړی او دی هم نه دی قبوله کړی، دلته بس نو تللي دي هغه بیا ځنګلو ته ختلي دي، غرونو ته ختلي دي. چې هغه راغلي وو هغه لښکرې ورسره وې او زورورو بیا یې ګټه کړې ده. نو حکیمانو فاتحینو هغو زما خیال داسې نه ده کړل که څنګه چې موږ وایو. اسلام دلته غیر ارادي طور خور شوی دی، ځکه چې محمود غزنوي او د هغه لښکرې چې وي هغه مسلمانانو، نو د دې وجې نه چې دلته راغلي دي نو هغه دا خلک چې وهلی دی او په کلیو کې پاتې شوي کوم خلک نو هغه مسلمانان کړي دي. د محمود غزنوي سره چې کوم خلک راغلي او بیا دلته پاتې شو د حکیم په طور باندې، او ګوجر او نور قومونه د محکوم په طور باندې وساتل. هغو ته موږ په شریکه هغه ټولو قبیلو ته قام قبیلو ته موږ په شریکه زاړه سواتیان وایو. هغه زړو سواتیانو بیا هم ګوجرو ته او نورو خلکو ته کوم چې د پخوانۍ یو قصه را روانه وه محمود غزنوي هماقه یې وکړه، د ملکیت حق یې ور نه کړ او د مسلمانانو کولو کوشش یې وکړه. دا خلک چې وایي چې یاره غوره حملې کړي د مسلمانۍ دپاره، نو څه پکې ما وویل چې غیر ارادي ور پکې اسلام شامل شوی دی. زړو سواتیانو په حساب باندې خو داسې چې هغه هم داسې لکه څنګه چې موږ وو، مختلفې قبیلې دي، مختلف نسلونه، مختلف ذاتونه دي، خو د ژبې په حواله باندې د وطنیت او د شهریت په وجه باندې هغو ته پښتانه ویلی کېږي یا افغان ویلی کېږي. نو دغسې په هغو کې هم وو، په زړو سواتیانو کې هم وو. دا هم چې ښه نه دي شوي، ځکه هم چې ښه نه دي شوي چې یاره د یو سړي نه دا حق هم اخیستل چې د هغه د اوسېدو ځای نه وي، د هغه د دوو دریو وږو د کرلو ځای نه وي، او د سهار نه د ماښامه پورې د چا په بیګار کې ولاړ وي. دا غیر انساني، غیر مذهبي او غیر شرعي کارونه دا نه کول پکار او نه دي کول پکار. خیر اوس خو نشي کېدی